سلامونه قدرمنو لیدونکو، تاسې دغه ویډیو کې ملا فاضل مظلوم ویني. د دفاع وزارت معین ملا فاضل مظلوم د خپلو ملګرو سره یو ځای د کابل څخه تر کندهاره په مسافر وړونکي بس کې سفر کړی دی. افغانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملا فاضل اخوند د دې کار ستاینه کړې ده. ښاغلي مظلوم په دې کار سره نړیوالو ته وښودل چې افغانستان اوس په ټوله نړۍ کې د ځمکې په سر امن ترین هیواد دی او اوسني حاکمان دومره بې کبره خلک دي چې د دفاع وزارت معین چې د ټول هیواد په کچه یو لوړپوړی کس دی په یوه مسافر وړونکي بس کې له مرکز څخه و یوه لیرې پروت ولایت ته سفر کوي. دا وطن د شملو د درنو پښتنو د باتورو زلمو دا مسکن د عمر دا وطن د شملو د درنو پښتنو د باتورو زلمو دا مسکن د عمر دلته ترکمن دی که تاجک که هزاره دی که ازبک له بدخشانه تر اټک. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمیر لوړپوړو طالب چارواکو کندهار کې مهمه غونډه رابللې ده. طالبان د مشروعیت لپاره خپله کابینه بدلوي. په کندهار کې د ملا هیبت الله اخوند په مشرۍ د طالب مشرانو غونډه روانه ده تر څو کابینه کې بدلون رامنځته او د مشروعیت لپاره کار وکړي. په دې غونډه کې رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، مرستیال یې ملا برادر، د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی، د پوهنې وزیر، د روغتیا وزیر، د مالیې وزیر، د سوداګرۍ وزیر، د قانونو وزیر، لوی څارنوال او ځینې نور طالب چارواکي له پرون راهیسې په کندهار کې دي او له ملا هیبت الله اخوند سره غونډه لري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.